سلامونه دوستانو، زمونږ د نن درس ډیر په زړه پورې درس دی دوستانو. هغه دا دی چې نن به مونږ زده کوو د ګرامر په بخش کې سنټنس، یعنی وټ از سنټنس، جمله څه ده. د جملې په اړه به دوستانو تاسو ډیر څه اورېدلي، خو لیکن کې تاسو به پې پوه سوي نه یاست. لیکن زه نن کوشش دا کوم چې تاسو ډیر په اسانه طریقه ورباندې پوه کړم. او دوهمه خبر دوستانو دا ده چې مونږ نن زده کوو kinds of sentence، یعنی د جملې هغه ډولونه، یعنی جمله په څو ډوله ده. مونږ نن دوستانو هغه ډولونه هم زده کوو. what is sentence، جمله څه ده؟ A sentence is a collection of words used to express feeling, ideas and opinions. جمله د کلمو ټولګه ده چې د احساساتو او نظرونو څرګندونو لپاره کارول کیږي. مخته په ویډیو کې دوستانو مونږ زده کوو دا اول تعریف سو، یعنی اول ډیفینیشن سو. دوهم ډیفینیشن له مونږ سره دی. The group of words which makes complete sense is called sentence. د کلمو هغه ډله یا هغه مجموعه چې بشپړ معنا لري جمله بلل کیږي. لکه this is my book، دا زما کتاب دی. په داسې د دوستانو یوه مکمله جمله ده، یوه پوره جمله ده، بالکل معنا یې هم صحیح ده، یوه کلیر او کمپلیټ سنس ورکوي. دې ته مونږ سنټنس وایو، یعنی this is my book، دا زما کتاب دی. basic parts of sentence، د جملې بنسټیز ډولونه. له مونږ سره دوستانو د جملې بنسټیز ډولونه دوه دي: سبجیکټ، پریډیکیټ. سبجیکټ یعنی فاعل، پریډیکیټ یعنی خبر. په اصل کې دوستانو جمله له دوه شیانو جوړه ده، یو سبجیکټ ده، دوهم پریډیکیټ دی. نو به نن مونږ زده کوو دوستانو سبجیکټ او پریډیکیټ. په پریډیکیټ کې له مونږ سره د ورب یعنی فعل، دا دوستانو په پریډیکیټ کې له مونږ سره دی. بیا له هغه بعد دوستانو اوبجیکټ دی، بیا پریډیکیټ دی. له پریډیکیټ نه بعد په پریډیکیټ کې دوستانو کامپلیمنٹ یعنی بشپړول. extension of the predicate، د خبر غځول. دا دوستانو له مونږ سره دا ټول شیان په پریډیکیټ کې دي: ورب، اوبجیکټ، پریډیکیټ، کامپلیمنٹ، extension of the predicate. نو دا مونږ مخته ډیر په ډیټیل سره زده کوو دوستانو. نو دوستانو دا شیان له مونږ سره په یو سنټنس کې دا ټول شیان را سره وي، یعنی لکه ورب، object، predicate، extension of the predicate. په predicate کې بیا complement. دا ټول موږ سره په یو سنټنس یا په یو جمله کې را سره وي، بیا زموږ جمله ور باندې صحیح ده. نو اوس دوستانو موږ زده کوو په predicate چې کوم شیان دي. له هغو څخه اول موږ زده کوو verb. موږ د verb په اړه معلومات ترلاسه کوو چې verb څه شی دی. په یو جمله کې د verb کردار یا رول څه شی دی. ورب موږ ته ښیي دوستانو، دا د ورب تعریف دی. که څوک پوښتنه وکړي له موږ نه چې ورب څه شی دی، ورب موږ ته ښیي ورک، سټیټ، کنډیشن، ټنس. فعل موږ ته راښیي د کار، حالت او زمانې په اړه معلومات. لکه دلته له موږ سره یوه جمله ده: علي is going to school، علي ښوونځي ته ځي. نو دوستانو لکه مونږ چې څنګه وایو، یعنی ورک یا حالت یا د زمانې په اړه معلومات راکوي. همدلته دوستانو دا جمله مونږ ته د زمانې په اړه معلومات راکوي، یعنی څنګه. علي is going to school، علي همدا اوس دوستانو اوس روان دی ښوونځي ته. نو داسې ده له مونږ سره present continuous tense دی، اوسنۍ جاري زمانه ده. نو که مونږ وایو چې علي was going، نو دا مونږ ته تیر حالت بیانول. نو له دې جملې څخه مونږ ته معلومیږي چې علي همدا اوس مکتب ته یا ښوونځي ته روان دی. اوس په دې جمله کې دوستانو له مونږ سره is helping verb ده او going
مین ورب دی. علي له موږ سره یو فاعل دی، یو کار کوونکی دی، یو عمل ترسره کوونکی دی. ایز له موږ سره دی هیلپینګ ورب. د هیلپینګ ورب هم موږ مخته انشاءالله په را روانو ویډیوګانو کې نور زده کوو، خو لیکن کې موږ نن اوس پیژنو چې ایز څه شی دی. دوستانو دا له موږ سره هیلپینګ ورب دی، مرسته کوونکی فعل. گوینګ دا له موږ سره مین ورب دی، اصلي فعل. دا هم دوستانو انشاءالله په ویډیو کې موږ مخته نور هم په ډیټیل سره ګورو یا زده کوو، یا انشاءالله په را روانو ویډیوګانو کې موږ زده کوو مین ورب. خو لیکن کې تاسو دونه سره یادداشت کړئ چې مین ورب څه شی دی. نو دا و له موږ سره ورب د جملې هغه برخه چې هغه موږ وویلی چې ورب، یعنې ورب موږ دوستانو انشاءالله وپېژندو. اوس زده کوو سبجیکټ. The doer of any action is called subject. The doer of any action is called subject. د هر عمل ترسره کوونکی فاعل بلل کیږي، یعنې هر هغه شی، هر هغه څوک، هر هغه څه چې عمل ترسره کوي هغه سبجیکټ دی. دوهم تعریف یې د subject usually the doer of an action or being discussed noun or pronoun of a sentence. فاعل معمولا د عمل ترسره کوونکی یا د جملې اسم یا ضمیر په اړه بحث کیږي، لکه Ali is playing cricket. Ali کرکټ کوي. دلته دوستانو عمل څوک کوي، یو کار څوک کوي، علي کوي. علي له موږ سره فاعل دی. کابل is beautiful city. کابل is beautiful city. کابل ښکلی ښار دی. دوستانو دلته اسم یا ضمیر یو شي په اړه چې بحث کوي، دلته دوستانو موږ د کابل په اړه بحث کوو، یعنې موږ یوه خبره د کابل په اړه کوو. نو کابل له موږ سره څه شی سو؟ له موږ سره سبجیکټ سو، یعنې فاعل سو. How to recognize the subject of a sentence. د یوې جملې فاعل څنګه پیژنو؟ Put what or who before the verb. د فعل څخه مخکې څه یا څوک ولیکئ، نو زمونږ به ډېر په اسانۍ سره فاعل معلوم سي. Put what or who before the verb. د فعل څخه مخکې څه یا څوک ولیکئ، لکه افغانستان won the match. لوبه افغانستان وګټله. نو دلته که څوک له مونږه پوښتنه وکړي چې مونږه څنګه سبجیکټ په یوه جمله کې پیژندلی سو، دلته مونږ یو چا ته وایي افغانستان won the match. افغانستان لوبه وګټله. نو دوستانو له مونږه سره چې د ون، یعنې دا د ون توری له مونږ سره ورب د فعل ده. له دې څخه مخکې به مونږ هو or what لګوو. Who won the match؟ چا وګټله لوبه؟ ظاهره خبره افغانستان won the match. افغانستان زمونږ فاعل سو. دوستانو پاتې درس به انشاءالله په بله ویډیو کې ګورو.